بسم الله الرحمن الرحیم. آیا گرفتن رحم اجاره برای شوهر و خانم که تخم از خودشان باشد جواز دارد یعنی به خاطر که خانمش تخم سالم دارد اما رحم آن سالم نیست؟ نه، نمی کار جواز نداره. اینمی عمل در بعضی مملکتها اینمی علاج شروع شده که تخمی زن و شوهر را میگیره، زن و شوی را میگیره، پس در یک ماشین میمانه. وقتی که او نمو تخم به یک حالت میرسه به ذریعه اینمی انجکشن و پیشکاری او را بر رحم انتقال میکنه. اینمی غالبا در اینمی زبانی دکترها نامی چی داره؟ تست بیبی نام داره؟ چی داره تر نام؟ تست بیبی تر یک نام داره. اینمی عمل در شریعت ناجائز است، جواز نداره، زیرا که در شریعت مقدسه مسئله نسب بسیار حساس است. مسئله نسب اینطور حساس است که وقتی که نطفه از شوهر به زن انتقال میشه، پس از انتقال از اختیار زن و شوهر هم اینمی گف رفت که با کدام ترتیب اونجا اولاد جور میشه، مرد می جور میشه، دختر جور میشه، چی جور میشه. اینجا که کدام طریقه از فقهای کرام اینمی معاصر فقها اینمی طریقه را ناجائز و حرام گفته، به اینمی طریقه جایز نیست. اگر اولاد نداری در زن مشکل است، شما دیگر روسی بکنی، روسی کنی چی مشکل است؟ در مرد مشکل است، از الله جل شانه بخواهی دعا کنی و دوا کنی. دعا و دواست، غیر از این به اینمی طریقه اولاد را به دست آوردن جواز نداره. برای حاجی صاحبان قربانی واجب است یا خیر؟ حاجی صاحب که به مکه شریف رفت، اونجا در مکه مکرمه در روزهای عید مقیم است یا مسافر؟ مثلا اینمی حاجی صاحب خو به مدینه منوره هم میره، به مکه مکرمه هم وقت تیر میکنه. در اینمی روزهای عید حاجی صاحب پیش و پس چند روز در مکه مکرمه میمانه. اگر در اینمی روزها 15 یا از 15 زیاد روز در مکه مکرمه تیر میکنه، پس حاجی صاحب مقیم است. اگر دیگر شرایطم پر بود، مالدار و غنی هم بود، پس بر حاجی صاحب قربانی واجب است. وقتی که واجب شد، پس میتوانه اونجا هم قربانی میتوانه که ادا کنه. اینجا در خانه خود به کسی امر کرد، وکیل جور کرد، اینجا هم میتوانه. و اگر حاجی صاحب غنی بود ولی در ایام عید حاجی صاحب در مکه مکرمه مثلا کم از 15 روز تیر میکنه، پیش از او به مدینه منوره رفته، حال که به مکه مکرمه آمد، تمام روزی او در مکه مکرمه 10 روز است یا 12 روز است یا 9 روز است، واپس به مدینه منوره میره یا ای طرف میایه، پس حاجی صاحب مقیم نیست. وقتی که مسافر باشه بر مسافر قربانی نیست. که یو چا په 4 رکعتیز لمانځه کې په اول رکعت کې علم ترکی په ووایي او په دوهم رکعت کې والناس ووایي، په آخرو 2 رکعتو کې به کوم سورتونه وایي؟ دا خو نو هغه یو ملا والمنظور کوي، ول هغه ملا په اول رکعت کې قل اعوذ برب الناس شروع کړي وو، نو د شا د خوا یو ساده مقتدي ولاړو پسې هغه غږ پر کړي وو، ول بچی د قرآن نه خو وتلی چا نه ووتلی؟ ول بچی د قرآن نه خو وتلی، په 2 رکعت کې به څه شی وایه؟ نو دی وایي کې په 2 رکعت کې والناس ووایه، په آخري 2 رکعتو کې به کوم سورتونه وایي؟ رد المحتار لیکلی دی، وایي که سړي په اول رکعت کې اعوذ برب الناس ووایه، په 2 رکعت کې به بیا دغه سورت وایي، په 2 رکعتو په 3 کې دی بیا دغه سورت وایي. ځکه دا کار کول قصدن نه دی په کار، او که په خطا باندې وسی بیا مشکل نه لري، او که د شا صورت ووایي بل صورت هم جون کې دا په خطا سوی دی مشکل نه لري. اگر در شراکت تجارتی کسی خیانت کنه و دروغ بگوید، مثلا بالمثل همراه آن رفتار کنیم؟ نه. کسی که دروغ میگوید دوکه‌باز است،
من غش فلیس منا. نبی علیه السلام اعلان کرد کسی که دوکه میته دوکه‌باز باشه در تجارت او از طریق ما از جماعت ما نیست. الوقتی که او نمو شخص خود را هلاک و برباد کرد شما هم خود را هلاک میکنی. دوکه میته و شما از او جدا شوی. اگر بر او نمو شخص دعوه داری بر او دعوه کنی، ولی وقتی که او دروغ میگوید شما هم دروغ شروع میکنی. علاج نجاست نیست. اگر بر جامه و بدن کسی کدام نجاست آمد و نمو نجاست را به نجاست نمیشویه. علاج نجاست طهارت است. کسی که دروغ میگوید دوکه میته شما هم دروغ و دوکه شروع کنی، خو علاج نشد. محترم مولوی صاحب ته السلام علیکم ورحمة علیکم السلام. زه طالب العلم یم، په سابعه درجه کې یم، تر اوسه مې مریضان درلودل، اوس ځای نیسم، نو را پیدا یې که مهرباني، ډېر خفه یم. نو زه خو خپله مدرسه نه لرم، البته په مدرسه کې مدرس یم په جامعه محمدیه کې، ششدرک کې جامعه محمدیه د حضرت شیخ صاحب رحمه الله حقانی شهید رحمه الله په مدرسه کې مدرس یم. نو هلته راسه زه به انشاءالله محتمیم ته ووایم داخله به درکړي، امتحان به درڅه اخلي. محترمه په دې هیله چې جوړ به یې. موږ درې ملګري د کندهار څخه ستا د ملاقات لپاره راغلي یو. د اولاد مشکل لرو، یو دعا راته وکړه. الله جل شانه دې نیک او صالح اولاد درته نصیب کړي. الله جل شانه دې په ښو ښایسته اولادو تاسې ونازوي. زه به هم دعا درته وکړم، تاسې هم دغه دعا د سیدنا زکریا علیه السلام دعا رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین، او د سیدنا ابراهیم علیه السلام دعا رب هب لي من الصالحین. دغه دعاوې د هر لمانځه وروسته په ولاړو په ناسته چې وخت یې پیدا کړي د قرآن شریف آیت تی وایستې الله جل شانه به درکړي. ابراهیم علیه السلام دعا کول، الله پاک وایي فبشرناه بغلام حلیم، ما زیری ورکړي د ښایسته نیک اولاد ورمې کوي. کوشش کوم چې یو څه یاد کړم، خو په اساني نه یادېږي. څه وکړم؟ کوشش وکړه، انشاءالله العزیز د کوشش په نتیجه کې الله پاک حافظه قوي کوي. او دوهم دا ده چې حافظه دا یو قوه ده، داسې قوه ده لکه د انسان د بدن دا نور عضلات. و ځکه دغه بوتل ونیسم، دا بوتل 5 وارې پورته وکښته کړمه نو زما دا لاس درد شروع کوي. دلته چې اوس دا کلب ته ورسې، په دې کلب کې دا ځوانان دي 15 شل کیلو وسپنې پورته کوي وکښته کوي، لاس یې درد نه کوي. ولې؟ ځکه دې خلکو تمرین کړی دی، دا خپل لاس یې عادت کړی دی. څومره چې تمرین کوي دومره دا لاس د عضلات قوي کیږي. دا حافظه هم داسې ده چې څومره ډېره استعماله دومره قوي کیږي، چې څومره یې نه استعماله دومره دا پڅه سي کونده کیږي. زموږ د خلکو دا فکر دی چې نه استعماله نو بس بیا به ښه قوي پاتې نه، چې څومره استعماله کوم فکر کړی دا موټران نه دي، موټر چې په ځای ودرې ډېر وخت اخر د موټر دا ټولې پرزې دا خرابې شي. نو خلک چې موټر لري په یو څه وخت کې راباسي ګرځي، وایي چې ویې ګرځوي بیا خرابېږي. نه، حافظه داسې یو قوه ده، نو استعمالوه، زور پر راوله، شان یادوه چې څومره ډېر استعمال کې حافظه قوي کیږي، چې څومره ډېر یاد کوي هغومره قوت پکې راځي انشاءالله العزیز. او دوهم د ګناو سزا وساته، خاص کر د بدنظري سه تر ټولو زیات تاوان چې رسي و حافظې و کمزوري چې راولي هغه بدنظري ده. یو عالم وایي ما بدنظري وکړله، د بدنظري په نتیجه کې زما څخه تر 1000 ډېر احادیث د نبي علیه السلام چې زما په یاد و دا زما څخه هیر سوله. شیخ صاحب په یوه سجده کې سبحان ربی الاعلی او نور دعاګانې شریکې ویل کیږي او بالکل ویل کیږي. دعا وي وکه سجده د دعا ځای ده. حدیث شریف کې راځي وایي څوک چې په سجده کې 3 واره دا دعا ووایي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، سر یې لا د ځمکې نه یې راپورته کړي، ټول ګناهونه یې په ځمکه باندې توی سي. سجده خو د دعاو ځای دی. دا چې کتابونه ویشته کړي دي چې په سجده کې به په لمانځه کې به سړی نور تر دې زیات دعا نه وایي، هغه د امام لپاره دي. ځکه د امام لپاره حکم دا دی چې لمونځ مختصر وکړه، ځکه په کلي کې ضعیفان شته، په مسجد کې لمونځ ګزارانو کې مریضان شته،
نو هغه به 3 واره سبحان ربي الاعلى وایي بل شی به نه وایي. ته چې خپل لمونځ کوې منفرد یې تنها لمونځ کوې یا په امام پسې لمونځ کوې د امام سجده اوږده سوله بیا سبحان ربي الاعلى ووایه ربي اغفر لي ووایه د هغه د اولاد دعا وکړه ربي هب لي من الصالحین نور د ایمان دعا وکړه بیخي یې کولی شي. سوال می دادی چې محترمه زما سوال دادی چې کافران د پیغمبر علیه السلام امت کې راضي کنه لږ وضاحت وکړه. امت دی خو امتی دعوت یو امتی اجابت دی د ټول امت دی خو امت 2 قسمه دی یو امتی اجابت چې د نبی خبره یې ومنله یو امتی دعوت چې نبی علیه السلام راغلی دی دا دعوت ودی ته هم کوي د دې د دعوت لپاره بل نبی نه راځي دعوت به همدا نبی علیه السلام ورته راوړی دی به هم پر دغه نبی ایمان نه وړي خو دی دعوت نه کوي قبول کې قبول کړي نو په دعوت اجابت کې راځي کې نه کوي قبول نو دعوتي امتی دعوت دی. دغه سوال محترم مفتی صاحب مبارک زما دغه سوال دی چې اجماع او قیاس څه ته وایي که لږ وضاحت یې راته وکړي. نو دا د سبق مسله ده که سبقه ته راسې درته وبیا وایم دلته نو عام خلک په دې باندې چې دا بیانوم خلک نه پوهېږي هغه سوال چې شخصي سوال دی هغه بیا دلته راسې تنهایي کې به درته ووایم. شیخ صاحب غټ ټلیفون کې د مجاهدینو فلمونه کتل څنګه دي هغه شان چې په هغه کې فحشا نه وي په ظاهره باندې هغه کتل جایز وي نو هغه په موبایل کې هم کتلی سي ځکه د موبایل ته تصویر چې کوم دی د علماو تحقیق دا دی چې دا تصویر نه دی ولو که اوس امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله دا منع کړي نو چې منع یې کړل نو د امیر المؤمنین د حکم په بنیاد باندې موږ او تاسې باید د دې څخه ډډه وکړو استعمال یې نه کړو ورنه زموږ تحقیق دا دی چې دا تصویر نه دی نو چې تصویر نه سو دا داسې لکه د آینې ده نو د آینې و شیشه کې لکه څنګه چې یو شي ته مخامخ کتل جایز دي په آینه کې ورته کتل هم جایز دي او یو چا ته مخامخ کتل چې ناروا وي لکه پردي ښځې ته په آینه کې ورته کتل هم ناروا دي نو مجاهدینو ته مخامخ کتل روا دي نو په موبایل کې هم روا دي. محترمه تسبیحات په دواړو لاسونو ویل جایز دي که نه جایز خو په دواړو دي خو بهتره دا د علما کرام وایي چې په راسته لاس وویل سي ځکه راسته لاس د چش دپاره دی دا د خیر د کارو لپاره دی چپه لاس د استنجا لپاره دی د پزې لپاره دی نو یو ډله علما دا وایي یوه ډله علما دا وایي چې تسبیحات به یوازې په راسته لاس وویل سي بله ډله علما بیا دا وایي چې دغه ګوتې به په قیامت کې پر موږ باندې ګواهانې وي نو ته چې تسبیح پر ووایه په قیامت کې به دا ګواهي درکوي نو په راسته یې هم ووایه په چپه یې هم ووایه دواړه ویلی سي خو بهتره دا ده چې په راسته لاس باندې ووایه. شیخ صاحب الله دې جوړ لره امین ستا سره شکنځل کول د مسلمان دپاره څنګه دي شکنځل د منافق علامه ده شکنځل د منافق علامه ده نبی علیه السلام د منافق علامې بیانې یوه علامه ده د واذا خصم فجره د منافق یو صفت دا دی چې کله جنګ کوي نو په جنګ کې شکنځل کوي او مسلمان ته بیا شکنځل کول ډېر ناروا دي سباب المسلم فسوق مسلمان ته شکنځل کول دا فاسق جوړي انسان شکنځل خو ښه کار نه دی مې کول. که چیرې یوه ښځه د میاشتنۍ مرضي له وجې روژه وخوري او بیا یې بېرته راګرځوي او دې راګرځېدلو په وخت کې یې له عذره عذر په زواد نه لیکل کېږي لیونی یې په ذال لیکل کېږي له عذره یوه وخوري څه حکم لري مشکل نه دی کفاره نسته په دې کې په قضایي روژو کې کفاره نسته که قضایي روژه سړی وخوري دا اوس دومره کاغذ تا لیدلی اوس تعویض دي دا اوس چیش دې راستول دي مختصر یې ولیکه خدای د کابل په بازارونو کې یو قسم کریم صابون خرڅیږي چې په هغه په ترکیب کې د خرې شیدې دي سبحان الله خرې چې دومره خرې چیرې وي چا ولوشه دی والله یو شی به نه دی ورته فهمي خرې شیدې چیرې وي موږ دومره خره نه لرو چې بار پر ویسو دی دومره شیدې لکې مخوا
هسې سودا سي بس چې چا څه وویله دی راواخلي په کاغذ یې نوشته کې. حکم خواندن درود بر پیامبر صلی الله علیه وسلم در جریان خطبه چگونه است؟ جایز نیست. در جریان خطبه باید خاموش هستی، نه دعا جایز است، بعضی مردم دعا میکنه، نه در اینمی جریان کلام جایز است، گپ زدن، نه درود. در دل اگر دعا درود بخوانی صحیح است. حکم خواندن سنت در جریان خطبه جایز نیست، نمیتوانی که سنت هم بخوانی. حکم مالیه کی امروز حکومت از چی میگیره؟ از دکانداران میگیره. چیز جایز است، مشکل نداره. در اینمی یک فتوای کامل از مرکزی دارالفتاء آمده، کدام مشکل نداره، جایز است. کچیر یو سړی د دعای قنوت په آخر کې درود شریف وایي یا د درود شریف په آخر کې فی العالمین لفظ زیات کړي، په لمانځه کې جب مشکل نه لري زیاتولی شي. د دعای قنوت همدغه الفاظ نه دي، په دې کې مختلف الفاظ راغلي دي. دا یو دعا ده، په دې کې الفاظ که زیات کې مشکل نه لري. یو طالب العلم غواړي، یو علم یم غواړم تاسو غوندې لوی عالم شم، یو رهنما که زما غوندې ملا کېدل دغه ال به در باندې ودرېږي. داسې مه وایه چې ما غوندې، ورته الله پاک علم را نصیب کړي. زه خو اول ملا نه یم، بیخي لوی خو بیخي لویه خبره ده، ستا په نظر کې درغلی یم. د الله جل شانه څخه علم وغواړه. الله جل شانه و نبی علیه السلام ته وایي ما ته دعا وکړه چې ربي زدني علما. د الله پاک څخه وغواړه. یو دعا ده او دوهم کوشش دی، دا دواړه چې یو ځای شي د الله پاک په دربار کې هر څه زیات دي. دوهم سوال، تاسو کوم هیواد کې تحصیل کړی دي؟ ما په افغانستان کې د لیم کړی دي، په خپل وطن کې، په روزګان کې، په قندهار کې، او دوره چې د هغه بیا په پېښور کې هم سبقان په کوهستان کې ویل، او دوره بیا په کراچي کې کړې ده. د ذهن یا د حافظې د قوي کېدو لپاره یو دعا راته وښیه. رب اللهم طهر قلبي د حضرت امام اعظم صاحب رحمه الله دعا ده، سهار او ماښام اووه ځلې وایه. او رب اشرح لي صدري ويسر لي امري د موسی علیه السلام دعا ده، دا وایه. او رب زدني علما چې نبی علیه السلام ته الله پاک امر کړی دی، دا دعا وایه.